دې ماشین ته لاړ شه، چغې وهه او تا ته مفت څښاک درکوي. او دا تر ټولو ښه مفکوره ده او دا کار په کاناډا کې شوی دی. په کاناډا کې داسې یو ځای جوړ شوی چې که چېرته تاسو لاړ شئ هلته چغې ووهئ او رنګ ته په کتو څومره ډېرې چغې چې وهئ هغومره بهتر او قیمتي څښاک درکوي. دا یوه کمپنۍ ده چې څښاک خرڅوي او د دې کمپنۍ مارکیټینګ په دې شکل مخته ځي، خو په عین حالت کې دې کمپنۍ چې د سایکیاتریستانو سره مشوره کړې ده چې څنګه داسې یو مارکیټینګ وکړو چې هم خلک ترې خوند واخلي، هم د خلکو عصبي مشکلات له منځه یوسي او هم مونږ مشهوره شو. نو هغه ورته دا نظریه ورکړې چې که چېرته خلک راشي چغې وهي، د دې سره د دوی د وجود دننه کوم سټرس یا خفګان چې دی دا به له منځه لاړ شي، خو په عین حالت کې دوی کولی شي مفت څښاک ترلاسه کړي. په دې شکل کوم مفت څښاک چې دوی ترلاسه کوي ټول ورته ګوري چې ستاسو برند دی. بنان درې ګټې دي، د یو طرف نه د خلکو خفګان ورکیږي، د بل طرف نه د خلکو ساعت تیریږي او د بل طرف نه ستاسو څښاک مشهوره کیږي. جالبه خبره خو دا ده چې دغه مفکوره اوس په چټکۍ سره په ټولې نړۍ کې مشهوره کیږي او حتی چین هم د دوی نه کاپي کړي. چین پکې یو بل اضافه والی راوستی. هغوی ویلي څومره چې تاسو تیزه چغه وهئ یعنې هغومره چې دی خطرناکه څښاک ته ضرورت لرئ چې ډېر کافین پکې اوسي تر څو تاسو ارامه کي. او کله چې مفت څښاک تاسو ترلاسه کړه یو څو ثانیو دپاره به خاندئ تر څو ستاسو ویډیو دا ماشین ثبت کړي. زما اساسي پوښتنه دا ده چې که چېرته داسې ماشین وګورئ چې پکې چغه وهئ تر څو مفت څښاک ترلاسه کوئ، چغې وهئ او که نه؟